السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو تر تاسو سره د یوې نه زیاتې ویډیوګانې وي، یعنې تاسو سره دوه وي درې وي او تاسو غواړئ چې د هغې نه یوه ویډیو جوړه کړئ، نو په نن ویډیو کې به تاسو ته یوه داسې اسانه طریقه در وښیم چې په دې کې تاسو په یو کلیک سره کولی شئ چې ډېرې زیاتې ویډیوګانې تاسو یو ځای کړئ، د هغې نه یوه ویډیو جوړه کړئ. یعنې که تاسو له ځان دپاره یوه ویډیو جوړه کړې وي، هغه تاسو مطلب کټ کړي وي، تاسو یو ځای کې لږه ویډیو کړي وي، په بل ځای کې لږه ویډیو کړي وي، تاسو هغه سکیپ کړي وي، یا تاسو د ټیک ټاک ویډیوګانې وي، تاسو سره نورې داسې ویډیوګانې وي، تاسو غواړئ چې د هغې نه یوه جوړه کړئ، نو هغه تاسو په ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ د دې اپلیکیشن مدد سره. او دې ټولې طریقو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم. نو د دې اپلیکیشن مکمل سیسټم تاسو ته ښایم، خو له دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ، بیا به زموږ راتلونکې هرې ویډیو بیا تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو فرسټ اف ال به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاوي شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي، او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړو، تاسو اوپن کو، فرسټ اف ال به کلیک واخلئ، ته به دې پلس نشان باندې تاسو ته ښکاري سلیکټ. کله چې هم تاسو به سلیکټ باندې کلیک کړئ، په دې کې به دننه تاسو سره چې په فون میموري کې یا په میموري کارت کې څومره ویډیوز وي هغه به مکمل تاسو ته شو شي. نو زه به دلته فرسټ اف ال یو ویډیو سلیکټ کړم، تاسو ته ښکاري ما یوه ویډیو دلته سلیکټ کړه. بیا به دلته تاسو په پلس نشان باندې کلیک کوئ، نور چې څومره ویډیوګانې هم تاسو راغلی نو هغه به نور چې څومره ویډیوګانې هم تاسو راغلی نو هغه به تاسو دې ځای کې نه سلیکټ کوئ. تاسو ته ښکاري دغه ما څومره زیاتې ویډیوګانې دلته سلیکټ کړي. دغه رقم تاسو چې څومره هم په پلس نشان باندې کلیک کوئ، نو لاندې تاسو ډېر زیاتې مختلف ویډیوګانې سلیکټ کولی شئ، څومره چې هم تاسو غواړئ تاسو سلیکټ کولی شئ. کله چې هم تاسو د خپلې خوښې ټولې ویډیوګانې دلته سلیکټ کړي، بیا به تاسو وکړئ کلیک په واخلئ دلته په دې مرج باندې، تاسو ته ښکاري لاندې چې کوم دا مرج تاسو ته لیکلی، نو بیا به تاسو وکړئ دلته تاسو کوالټي چې کوم دی هغه تاسو هم چینج کولی شئ. ورسره دلته تاسو ته ښکاري ویډیو چې کوم دی نو څومره تاسو ته پکاري، دغه رقم تاسو ته 1280 پکار دی، تاسو ته ښکاري دا ټول څیزونه د تاسو ته شو کېږي. نو څومره چې هم تاسو سلیکټ کوئ هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. بیا به لاندې سمبل په کنټینیو باندې کلیک کړئ، نو تاسو ته ښکاري دلته بیا تاسو وکړئ بټن باندې به کلیک کړئ، په یو کلیک سره به دغه ستاسو ویډیو دا به تاسو په ګیلډر کې سیو شي، ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ته ښکاري. دې کې تاسو کو ډېر زیاتې ویډیوګانې راواخلئ، نو بیا به د لږ غونډه کې ټایم اخلي. که تاسو په دې کې 2 یا 3 ویډیوګانې راواخلئ، نو هغه به ډېر زیات په اسانه طریقه باندې بالکل زر به ستاسو په فون میموري کې په میموري کارت کې سیو شي. نو حکومت ګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د یوې نه زیاتې ویډیوګانې تاسو یو ځای کړئ، د هغې نه یوه ویډیو جوړه کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې، په سمپل طریقه باندې. نو امید لرم تاسو به د نننۍ ویډیو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او موږ به خپلې دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.